د شپې د شهدو زور وګورئ او بیا داسې سیکس یا کوروالی وکړئ. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې هم پرتل وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل ونه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګړي نشان ووهئ. مننه. د شپې 3 کاشوغې شات استعمال کړئ او په شپه کې 3 ځله سیکس یا کوروالی وکړئ. کولی شئ د ویډیو تر پایه راسره اوسئ تر څو په دې ښکلي نظر کې ځان شریک کړئ او داسې نه کوم کار پاتې شي بیا پښیمانه یاستئ. دغه ویډیو تاسو لپاره موږ داسې جوړوو چې هغه ملګري چې موږ نه پوښتنه کوي چې موږ په کوروالی کې ټایمینګ نه لرو، یعنې کله چې مېرمنې ته ورنږدې شو نو بیا ډېر ژر خلاصېږو یا انزالېږو. کولی شئ دغه نسخه د ورځې استعمال کړئ او د شپې 3 ځله سیکس وکړئ. د ویډیو دغه مطلب تاسو نه باید په دې څخه غلط مطلب هم وانخلئ. نو راځئ د ویډیو په مطلب پورې ځو او د تاسو هم راپسې راشئ. نو تاسو کولی شئ 3 کاشوغې شات یا عسل ګبین اصلي چې باید اصلي وي، بدل نه اوسېږي، واخلئ او په یو پلیټ کې واچوئ. دا به ګرم کړئ. کله مو چې دا ګرم کړو نو دې ته به تاسو نیم یعنې 15 ګرامه وچ ادرک هم ور واچوئ. کله مو چې ادرک ور واچوئ نو له هغه وروسته باید د ورځې دا کار وکړئ، د شپې له خوا نه یې ونه کړئ، ځکه د شپې له خوا نه بیا د خولې څخه بوی هم ځي او خوله بیا هم ګیسداره کېږي او معدې ته هم تکلیف پیدا کېږي. یعنې کله چې دا 3 کاشوغې شات اصل او بیا له هغه وروسته ادرک تاسو واچول نو تاسو کولی شئ له هغه وروسته تاسو یو پیاز هم واخلئ او دا میده کړئ، ویټو کوئ، داسې میده کړئ چې بیخي معلوم نه شي. که د دې څخه مو اوبه وایستې خو لا ښه ده، او که اوبه مو نه ایست نو داسې میده یې کړئ او د دې شاتو او ادرکو سره یې ګډ کړئ، ښه یې مکس کړئ، ګډ یې کړئ او بیا وروسته په کاشوغې سره وخورئ. وروسته چې کله دا تاسو په کاشوغه وخورئ نو 1 ساعت یې پرېږدئ چې ستاسو بدن ته ښه لاړ شي. کله مو چې دا وخوړه او بیا په ستاسو بدن یې تاثیر ونه کړ نو له هغه وروسته تاسو کولی شئ 1 ګیلاس یا هم 2 ګیلاسه شوده، یعنې که تاسو 2 ګیلاسه وڅښل نو بیخي به ګټور به وي. او له هغه وروسته تاسو چې کله دا څښئ بیا تاسو بیا د شپې تاسو وګورئ چې تاسو په جنسي اړیکه کې څومره فرق راغلی، یعنې له هغه څخه یوه ورځ مخکې هم وکړئ او له هغه څخه بیا چې کله تاسو دا نسخه استعمال کړه هغه څخه بیا تاسو وروسته هم وکړئ. که چېرته تاسو پرون شپه یو ځل کړی وي نو په دې شپه به تاسو 3 ځله سیکس یا کوروالی کوئ او بدن ته به ټایمینګ هم زیات شوی وي. نو خدای دې وکړي ملګرو چې دغه ویډیو تر تاسو غلطه نه وي رسېدلې او غلط مطلب مو نه وي اخیستی. یو ځل بیا تکراروم چې تاسو شات، ادرک او پیاز واخلئ، میده کړئ، مکس کړئ، له هغه وروسته یې د ورځې وخورئ، بیا ورپسې 1 ساعت وروسته شوده وڅښئ، بیا یې فایده وګورئ. نو خدای دې وکړي ملګرو زموږ ویډیو څخه غلط مطلب یې نه وي اخیستی. زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ، زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.